پیر او پېښوری له خندا شین شمه اوس هم د یارانو منځ کې پیر یم له درده راماتېږم تلوار وکړه ډاکټر صاحب اول رانه تپوس د زړه بیمار وکړه ډاکټر صاحب کلندر مومن وایي په ماتم دې و دلبره زما عید کړو چې په خوله د رقیبانو دې تایید کړو ګله ګل شي صنوبر لپاره ولې د زنګي لپاره تا شک شهید کړو دا په چغو چغو ځکه درته جاړم چې مې یار د رقیبانو ځان مرید که او دا جادو د تورو سترګو که پوهیږي کلندر ملنګ د ډېر درو خرید که غزل دی وایي د ځوانۍ خو یو نیشه وي داسې نه چې همیشه وي خشماشي د چا یو څه وخت د چا ټول عمر پیشه وي او هر مین تر فرهاد هم تیر خو چې لاس کې تیشه وي پسرلی ډېر خوندور شي غنم وږی شنه لیشه وي محبت یې سرچینه ده د هر ښکلي ترې ریشه وي او پېښوری وایي هم چنان چې جواب یې نه میشه وي پېښوری وایي هم چنان چې جواب یې نه میشه وي زه د جنګ ځپلي خوب تعبیر یم وګوره دوران وطن تصویر یم تګ مې د وفا په لارو کړی دی ښار کې د بې ننګو نه نصیر یم غم راته فراق ته لار هواره کړه عشقه د اجران د کلي میر یم تخت د قناعت د سلطنت مې دی شاه یم نه ګدا یم نه فقیر یم خوښ یم چې څوک شته چې بلویډي وي پټ د ژبه پالو د ملا تیر یم پیر او پېښوری له خندا شین شمه اوس هم د یارانو منځ کې پیر یم مننه وایي ستا دا غرونه غرونه غم زه یوازې په زړه وړم ستا نازونه پسرلي دي ګل او څانګې د ستم ستا په جور و جفا جوړ شي چاو د زړه لکه غنم مینه څومره کمه لیکي پېښوری په یو قلم چې د حسن پرته لکړم خو برویان وي ځنې کم دا د مینې داسې لار وه ګواښ و ګواښ په هر قدم بیتونه نور هم لري خو تلفظ کولی نه شم نوي شوي دي نو دلته یو غزل دی هغې پسې وایي له درده راماتېږم تلوار وکړه ډاکټر صاحب له درده راماتېږم تلوار وکړه ډاکټر صاحب اول رانه تپوس د زړه بیمار وکړه ډاکټر صاحب د زړه په سر مې بل دی هېڅ ارام مې ځنې نشته تشخیص د زړه په سر مې د انګار وکړه ډاکټر صاحب او بایلل یې زړګی ولې ناقراره شي حیران یم په ما دغه څېړنه اول وار وکړه ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب ته ساقي او زه میخوار مثال خبره پیرزو خو د جامونو په خمار وکړه ډاکټر صاحب او د عشق رنځ مې د واړه رنځورتیاو سرچینه ده د عشق رنځ مې د واړه رنځورتیاو سرچینه ده او نه وی چې نشو نه نور انکار وکړه ډاکټر صاحب او متل دی چې طبیب هغه طبیب وي چې پې تیر وي ما هم مینه بایللې د اقرار وکړه ډاکټر صاحب حالاتو رنځور کړی پېښوری درته راغلی سلګۍ یې کلاریږي انتظار وکړه ډاکټر صاحب ډېره مننه توجه د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 پته احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک و کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی